نن سهار چې له خوبه رابیدار شوم په دیوالي ساعت مې سترګې ولګېدې. د اتاق یو اړخ ته په میز کمپیوټر ایښی و، د اتاق بل اړخ ته کوچونه پراته وو، په میز ګلدان ایښی و. زړه کې مې راوګرځېدل چې آیا کوچنیان به مکتبونو ته تللي. دا اندېښنه هم را سره پیدا شوه چې اسمان به باراني که لمریز به وي. د هغې تر څنګ د ځینو کاري او رسمي ملاقاتونو او همدا ډول د وعدو یاد هم راغی زړه ته چې هغه هم باید ناوخته نه شي. په زړه کې مې ځان سره وویل چې ته وګوره د سترګو د پرانیستلو سره انسان د څومره مسؤلیتونو، څومره اندېښنو او څومره مسایلو سره، عاطفي مسایلو سره مخ کېږي. دا په دې معنا ده چې انسان یوازې نه دی، د دغې ټولنې برخه ده. کله چې د دغې ټولنې برخه وي هغه به غږیږي، د ټولنې په اړه به فکر کوي او هغه بدلونونه د هغې چې رامنځته کېږي د ده موجوده وضعیت تغییر مومي، دا به د هغې په اړه باندې له ځانه پوښتنې کوي، هغې ته به ځوابونه پیدا کوي. غواړم نن په دې خپرونه کې د همدغه مسؤلیتونو، اندېښنو او د عاطفي مسایلو په اړه باندې له تاسو سره وغږېږم. په فرهنګي، دیني او سیاسي مسایلو کې پوه او د جمهوریت پر مهال په بېلابېلو څوکیو پاتې شوی فعال سیاستوال ښاغلی حلیم فدایي مې میلمه دی. قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د المان په کوبلینز ښار کې د وعدې سره سم د ښاغلي حلیم فدایي سره ناست یم. فدایي صاحب ستړي مه شئ. مننه، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، کور ودان. پیل به یې راځه له دې وکړو، نوې تجربه څنګه دلته د ژوند؟ زه دا دریم ځل دی چې هجرت کوم. کله چې لومړی افغانستان ته د خلق دیموکراتیک رژیم راغی موږ مهاجر سلو، بیا چې کله مجاهدینو داخلي جګړې مهاجر سلو، او اوس چې بیا طالبان یا په بله اصطلاح باندې د مجاهدینو هغه بعدي نسل راغی، نو موږ المان ته هجرت وکړو. البته تجربه دا ده چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی او موږ هغه طبیعي تړاو چې دی او په کومه خټه کې چې موږ رالوی سوي یو، په کوم ځای کې چې موږ خاپوړې کړي دي، چېرته چې درس ویلی، چېرته چې کار کړی، کوم ځای نه چې موږ د عزت څښتنانو، هغه طبیعي دی چې هغه ځای ته المان نشي رسېدلی، ولو که څومره هم سهولتونه وي، اسانتیا وي، هغې ته نشي رسېدلی. د شپې ویده کېږې او خوبونه وینې؟ زه تر خوبونو نه زیات په واقعیتونو باندې ډېر باور لرم. البته تشویش نه کوم، اما مثبت فکر کوو چې څنګه وکولی شو بیرته د افغانستان هغه ورک مجد او برم بیرته لاسته راوړو. خوبونه ویلی کېږي چې یو بازګشت دی، یعنې زما موخه دا وه چې په خوبونو کې وطن وینې. دا صحیح دی چې له عاطفي پلوه، له احساساتي پلوه خوبونه خپل یو تعبیر لري، له دیني پلوه خوبونه بل تعبیر لري او له سیاسي پلوه بل تعبیر لري. ښه خبره دا ده چې زه دغه درې واړو تعبیرونو له نظره افغانستان همیشه وینم، داسې هم په خوبونو کې هم په واقعیتونو کې. او بیا اوس خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان د نړۍ یوه برخه ده په جغرافیایي لحاظ، متاسفانه سره له دې نه چې په اوسني حاکمیت کې دا د نړۍ نه یو ډېره منزوي برخه ده. نو بیا هم د مجازي نړۍ له لارې، د حقیقي نړۍ له لارې، له ولس سره د رابطو له لارې ولس خپل اوسني خوبونه هم راته وایي چې هغوی د افغانستان په اړه چې هلته اوسېږي څه فکر کوي. څه شي سره د ډېر تړاو دی؟ کوم څه ډېر درته یادېږي؟ ملګري،
کورنۍ خپلوان هغه رښتیني د افغانستان چې خصوصا په خوښیو کې په غمونو کې چې به په یوه غولي په یوه حجره په یو ټغر کېنستلو له هر یعنی د یو ډول مالکیت هغه احساس هلته به مونږ کولو او هغه احساس همیشه سړي ته یادېږي چې رښتیا خبره یې د په پردي وطن کې یا په مسافرۍ کې حتی د خپل کلي ګاونډ کس هم شخص هم انسان ته رایادېږي هغه چا نه چې کله جواری اخلي حتی په سړک هغه هم انسان ته رایادېږي بلکل دا خو یو ډېره معمول خبره ده یو انسان د نعمت په قدر هغه وخت پوهېږي چې کله له لاسه ورکړي نو کوم خلک چې له وطنه لرې وي له وطن نه هجرت کړی وي هغه ته هغه د خپل کلي هغه خړې دښتې خړ غرونه خړ دیوالونه هغه ماشومان چې هلته لوبې کوي بیړۍ کوي نورې لوبې کوي دا ټول سړي ته یادېږي والي صاحب ما ته چې یو څه ډېر زیات جالب دي سره د دې یو ښه ژوند انسان ولري په یو ارامه فضا کې اوسیږي خو د اووه سمندرونو نه اخوا د یو وطن چې هغه خپوړې پکې کړي هغه یې یادېږي دغه د مالکیت احساس څه شی دی چې انسان ځان پورې دغسې کلک تړلی چې که د دنیا هغې سر ته هم لاړ شي دغه احساس ترې نه ځي مالکیت احساس ستا هویت دی هجرت لومړی شی چې تا نه اخلي ستا هویت درنه اخلي ځکه ته هلته افغان یې دلته بیا مهاجر شي ولو که ته دلته په معنوي لحاظ باندې یا په فکر کې به دغه هویت له ځان سره لري اما په ټولنه کې نه پیوند کېږي په ډېر اسانه باندې خصوصا چې بیا عمر رسېدلی وي ډېر مشکله ده چې یو چېرته ستا ریښې وي هلته د اساس وي او له هغه نه راودې باسي او په یو بل موسم کې په یو بل کاملا متفاوت محیط کې چاپېریال کې دا ونه وکرې که ډېر احتیاط ورسره ونیسي هغه میوه نه نیسي هغه وچېږي نو له دې امله زه فکر کوم چې د هجرت سره لومړی شی هغه د مالکیت احساس ده او د مالکیت احساس یعنې ستا هغه هویت دی فدایي صاحب درې خبرې تاسو ډېرې جالبې وکړې زه غواړم کومه پوښتنه چې کوم د دغه درې واړو د خبرو په اساس باندې وکړمه د دې مطلب دا دی چې زمونږ خلک ډېر جذاب خلک دي چې مونږ ته یادېږي زمونږ ولس زمونږ ټولنه زمونږ خلک افغاني ټولنه برعکس د غربي ټولنې هغه یو ډېره نښتې ټولنه ده ټولیز ساختارونه لري سیستمونه لري هلته ستا اتکا له حکومت نه زیات په ولس باندې په خپلوانو یې په غم و ښادۍ کې په ناروغۍ کې په لوږه او تنده کې هغه ستا خپل دودیز ټولنیز هغه سیستمونه تا حمایه کوي په داسې حال کې چې په بهرنیو هېوادونو کې بیا دا نه وي دلته سیستمونه وي چې کیدای شي تر ډېره پورې سیستمونه هغه جوهر هغه کوم احساس چې دی هغه ورسره انتقال نسي یو ماشیني حالت دی هلته چې د سره له دې نه چې د موډرن سیستمونه نه دي اما هغه ستا د روح او روان سره یو معنوي قوت یو معنوي اتکا درکوي که دغه ټولنیز اړخ ته وګورو دغه بنسټ هر څومره پرې وغږېږو ولې دا هم د پوښتنې ځای دی چې د دغسې یو قوي بنیاد په موجودیت کې موږ وینو کابو پیړۍ پیړۍ زموږ په یعنې زموږ په وطن کې ټولنیز بحران روان دی علت یې څه کیدای شي علت یې دا دی چې موږ دغه ټولنیز جوړښتونه له منځه وړو او د دوی پر ځای باندې یو ناپېژندل سوي ساختارونه ځای پر ځای کوو هڅه داسې مو نه ده کړې چې دغه ټولنیز جوړښتونو کې تغیرات راولو هغه هم تدریجي تغیرات راولو یو د ټولنیزو بدلونونو یا د ټکر د تصادم یو بحران سره موږ یعنې له ټولنیز
ساختارونه چې کوم موږ لرو زموږ په ټولنه کې مثلا جماعت یو ټولنیز ساختار دی، جرګه یو ټولنیز، حجره بخښنه غواړم یو ټولنیز ساختار دی، ښوونځی یو ټولنیز ساختار دی. زموږ که وګورو جرګه یو ډیر مهم دودیز مدني بنسټ دی. موږ دې پر ځای چې په جرګو کې تغیرات راولو، په ښوونځیو کې تغیرات راولو، په منبر و محراب کې تغیر راولو، موږ دا له نظره غورځوو او پر ځای باندې د نوي چې کوم په غرب کې عصري سیستمونه دي هغه هلته فټ کوو. دا دواړه له یو بل سره هغه نه خوري، سر نه خوري. او په ټولنه کې هغه دغه ده. موږ ته په انګریزي کې یو متل دی وایي ډونټ انوینټ د ویل که نه، یعنې په موجوده ساختارونو باندې بنا نه کېږي، دا چپه کېږي، نوي راوړي، نوي هغې سره پیوند نه خوري. ته باید هڅه وشي چې څرنګه دغه ساختارونه چې موجود دي پر دوی باندې موږ دغه بنا جوړه کړو، هغه که دولتي بنا ده، هغه که حکومتي بنا ده، هغه که سیاسي ده، هغه که مذهبي ده. ځکه موږ تاسو په ټولنه کې داسې 5 دودیز لوبغاړي لرو چې مثلا ملا دی، ملک دی، معلم دی، میډیا ده او میرمن ده. ما غوښتل زه دغې پوښتنې ته راشم چې یو طرف نهادونه دي، بل طرف د نهادونو په راس کې یا د هغې په منځ کې لوبغاړي دي. دغه لوبغاړو د دغه نهادونو، نهاد خو موږ ټول خلک په دې پوهېږي بنسټونه چې هغه یو د خلکو د تنظیم دپاره یو میدان دی، ولې دغه لوبغاړو هغه نقش ادا کړی دی چې کوم په هغه خپلو برخو کې دوی ته ورته غاړې د افغانستان په برخه کې. د افغانستان برخه کې داسې دی چې ګورئ موږ دودیز لوبغاړي لرو او موږ معاصر لوبغاړي لرو. زه ورته 5 میمونه او 5 واوه وایم. واو په دغه عصري کې دی چې ولسمشر دی، مثلا وزیر دی، وکیل دی، والي دی، ولسوال. د دې په بله برخه کې موږ لرو دودیز لوبغاړي چې هغه ملا دی، ملک دی، میرمن ده، مثلا میډیا ده. دریم زه فکر کوم دریم کیدای شي چې مثلا د پوهنتون استادان مکتب ته راځو. مکتب چونکې مکتب د پوهنتون لومړی خښته ده. داسې اوس هم په جرګو کې که موږ کلیوالي جرګه وګورو بیا لویه جرګه هم لرو. دغه لویه جرګه هغه د کوچنیو جرګو نه هغه اخلي. صحیح ده چې به یې تعریفونه په قوانینو کې فرق کوي، خو موږ دغه د دودیزو لوبغاړو او د عصري لوبغاړو ترمنځ همیشه ټکر دی. موږ نه دي کړي چې څرنګه دغه عصري لوبغاړي زموږ په دودیزه ټولنه کې مدغم سي، بلکې موږ هڅه دا کړې ده چې دا څرنګه حذف شي او دغه کار وکړي. او دغه کشمکش له پیړیو په افغانستان کې روان دی چې په یو بل اصطلاح باندې د روناندو اصطلاح چې ورته کارول کېږي دغه عصري لوبغاړو ته، یا مثلا د کلیوالي او د ښاري یا د دیهاتي او د شهري دغه اصطلاحات چې کارول کېږي، دغه ټول هغه منشأ یې دا ده چې دلته دودیز لوبغاړي له عصري لوبغاړو او عصري لوبغاړي له دودیزو لوبغاړو نه هغه صحیح پیژندګلوي او شناخت نه لري. یا د دې ته څنګه راځم دا لږ تکمیل کړم. د دې لپاره مثلا کله چې به په وزارتونو کې یا په انجوګانو کې چې به یو سیستم بیا به تاسې دا د حل لاره یا دغه چې کوم یو دی دې باندې به خبرې وکړئ. او دا پوښتنه هم ځکه ضروري تا نه ګڼم چې ډېر وخت په ولایتونو کې تېر که هغه دواړه اړخونه ډېر ښه پېژنې، که زمونږ هغه معاصرو یا عصري لوبغاړو د بنسټونو هغوی دغه نقش نه دی ادا کړی، خو زمونږ هغه دودیز کوم لوبغاړي چې دي، که ملا دی، ملک دی، نور هغه زمونږ ټولنیز جوړښتونه دي، هغوی هم دا کوشش نه دی کړی چې راجګ شي. نه هغوی کړی دی. ګورئ یو خو دغه زمونږ د ټولنې نه متاسفانه زمونږ هغه فهم همیشه مکتبي دی، ولسي نه دی که نه. او مثلا زه ویلی شم چې افغانستان کې داسې حالتونه راغلي دي چې هلته حکومت نه و،
انارشیزم و اما افغانستان ژوندی و ولې ځکه دودیزو لوبغاړو ساتلی و موږ داسې وخت ولید چې کله د خلق دیموکراتیک حکومت مجاهدینو یو مستقل موازی بل حکومت اعلان کړ اما ټولنه ونه ویشل سوه د افغانستان د بقا راز زمونږ په ټولنیز بافت کې دی اردو ړنګه شوه ګوره اردو د ړنګه سه ګوره دا نن د جمهوریت له سقوط سره مکمل نظام له منځه لاړ دا حالت که په بل هیواد کې راشي هغه هیواد تجزیه کیږي برعکس همدغه دودیزو لوبغاړو افغانستان ساتلی دی مسله دا ده چې افغانستان کې چې کوم دودیز لوبغاړي دي دغه ځان د افغانستان مالک ګڼي دا احساس ورسره دی اما متاسفانه زموږ عصري چې کوم لوبغاړي دي دا تر ډېره بریده پورې دودیزو لوبغاړو ته غوږ نه نیسي بلکې د دوی ډېرې ریښې له هېواد نه د باندې وي یا په هغه کتابونو او په هغو فلسفو تیوریانو کې وي چې هغو دوی په بهر کې لوستي وي مثال په توګه باندې زه مثال یې درکړم موږ په افغانستان کې دوه ډېر اساسي د ټولنې د ودې لپاره بلکې درې ډېر اساسي د ټولنې د ودې لپاره موږ دودیز جوړښتونه لرو یو زمونږ اشر دی دوم زمونږ اربکی دی او دریم زمونږ زکات سیستم اربکی زمونږ امنیتي ساختار دی او هغه چې دی اشر چې دی هغه زمونږ ولسي انکشافي یو میکانیزم ده او هغه چې دی دغه زکات زمونږ مذهبي دی اوس له بهر نه خلک راځي د دې پر ځای چې خلکو ته اشر معرفي کړي او له اشر نه استفاده وکړي دوی ورته یو بله اصطلاح راوړي ورته وایي مشارکت مردم یا پیپل پارټیسیپیشن یو خو دغه مفاهیم دوی ته نوي دي ځکه کلیوالي خلکو ته چې تر څو دا ته تشریح کوي ډېر وخت نیسي یا مثلا د مدني ټولنه د فرانسې د انقلاب نه وروسته د سیول سوسایټي یا د مدني ټولنو چې کوم حرکتونه شروع شول دا په افغانستان کې موازي ټولنې جوړې شوې په داسې حال کې چې جرګه د افغانستان تر ټولو نه قدیمي قبیلوي عنعنوي او مؤثره مدني ټولنې بنسټ دی اما دا اوس خلک نه دي پېژندلي خلک فکر کوي چې دا مدني ټولنه یو بیروني شی دی اما که تا ورته جرګه ویلې وای هغه پرته له دې نه چې ته پرې بحث وکړې یا تشریح کړې ورته یا ورته ټرینینګونه ونیسي ویې روزي ډېر منابع پرې مصرف کړې که نه دغه هلته یعنې جرګه په اسان باندې قابل د فهم دا مثلا اشر اوس ته په افغانستان کې چاته اشر وایي اوچت پرې پوهېږي دا څه معنا لري هغه ټول د اشر چې کوم ترکیبات دي په دې پوهېږي خو که ته ورته ووایې چې دوی ورته وایي له ښکته نه پورته انکشاف که نه یا له پورته نه ښکته انکشاف یا باټم ټاپ باټم دا اصطلاحات کاروي که نه دغه فهم مشکل دی او دغه عدم فهم هغه مشترک درد له منځه وړي او کله چې مشترک درد له منځه ولاړ مشترک درک له منځه ځي او کله چې نه مشترک درد وي نه مشترک درک وي ته که هر سیاست جوړ کړې هغه سقوط نو د دې معنا دا چې چېرته په داخل د افغانستان کې زموږ په لویه جغرافیه کې د سیاسي نهاد دپاره ځای یا سیاسي بوزغلۍ راشین شوی وی او د خپلو روایاتو کلتور فرهنګ یو منشی هغه وی یا مثلا د زده کړو په برخه کې په داخل کې دغه زمینه مساعده وي چې زده کړې کېدلی بیرته په وطني روحیه سیاست منځته راتللی بیا به دغه حالت نه وی دا اوس چې کوم تفاوت دی د دوو لورو شاید دواړه لوري په خپل ځای کې ښه فکر ولري ولې یو دغه فاصله لیدل کېږي
په افغانستان کې اصلا موږ 3 ډوله خلک لرو. یو ځان پیژني، ټولنه او نړۍ نه پیژني. یو ټولنه پیژني، ځان او نړۍ نه پیژني. بل بیا نړۍ پیژني، افغانستان نه پیژني. تر څو چې موږ دودیز لوبغاړي او عصري لوبغاړي دواړه هغه د دغه دریو ځانګړنو نه برخمن نه شي چې هم ځان وپېژني، هم ټولنه او هم نړۍ. دغه درې واړه مهارتونه باید ولري، هغه که دودیز دي که عصري دي. موږ ښه عصري ډېر غښتلي علمي کادرونه لرو، اما ناکام سوي دي. په هغه طرف کې موږ ډېر پاخه خولور ژبور له افغانستان نه پر آګاه خلک لرو، اما ناکام سوي دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده دغه درې واړه ځانګړنې پکې نشته. څنګه راپخوا کوې؟ دا درې واړه ځانګړنې ډېرې ضروري دي په یو سړي کې، ځکه ته افغانستان د نړیوال کلي یو غړی دی، نو ته به د نړیوال کلي چې کوم نرخونه دي په هغو باندې هم باید پوه یې، او د خپل کلي په نرخ هم باید پوه یې، د ګاونډي د کلي په نرخ هم پوه یې. که سبا ستا جنجال راځي یا کوم مشکل راځي چې په همغه نرخ یې ورسره خبره وکړې. خو دلته خو متاسفانه په افغانستان کې هر نرخ معلوم نه دی. آفرین، نرخ نه دی معلوم، هر څه بې نرخه سوي دي. او ولې بې نرخه سوي دي؟ ځکه چې زمونږ ممبر هم د بل لاس ته ولوېده، زمونږ جرګه هم د بل لاس ته ولوېده، او زمونږ دودیز او عصري دغه لوبغاړي بدل سول. د خانانو ځای قمندانانو ونیو، د ملایانو ځای استخباراتي اسلام ونیو، د جرګې ځای غربي مدني ټولنو ونیو، او دا هر یو په د ټولنه کې پیوند نه خوړ. ګورې کله چې ته د ننګرهار ونه راوړې او دا په بامیانو کې کرې، دا وده نه کوي، ځکه دا موسمونه او هغه محیط فرق کوي. که ته د بامیان راوړې په ننګرهار کې، ځکه هغه ګرمه هوا لري او دا یخه هوا لري. خبره دلته دا ده چې زموږ په افغانستان کې په سیاسي چاپیریال کې یا په سیاسي ماحول کې چې کوم تخم موږ کرو، هغه د دې ټولنې د هغه چاپیریال ارزښتونو، عقایدو، رواجونو، دودونو، عرفونو سره هغه سر نه خوري. نو همدا وجه ده چې راشنه کېږي. مثلا وګورئ ته په افغانستان کې مثلا په دې محیط کې دا سوال باید سړی وکړي له ځانه، ولې دلته هر نظام چې په هره ایډیالوژي راغلی دی هغه ناکام؟ مثلا خلق دیموکراتیک راغی، اساسي کمونیزم و، کمونیستي ایډیالوژي ناکام شو. مجاهدین راله، اساسي جهاد او مبارزه وه، ناکام شو. جمهوریت راغی، اساسي دیموکراسي وه، ناکام شو. اوس چې د طالبانو اقتدار دی او واک دی راغلی دی، دا ناکام دي. علت یې څه دی؟ علت یې دا ده چې دغه درې واړه یا څلور واړه سیستمونه د کوم شي چې ادعا یې کوله په هغوی نه پوهېدل. که بیا پې پوهېدل، زموږ په ټولنه کې په تطبیق نه پوهېدل. که بیا په تطبیق پوهېدل، بیا نه پوهېدل چې له کوم غړي نه په کوم ځای کې څه ډول استفاده وکړي. او همدا وجه ده په دین کې یو اصطلاح ده، وایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې کار نا اهل ته وسپارل څه، په دې وخت کې قیامت دی. په افغانستان کې اوس قیامت دی. قیامت خو دې ته نه وایي، قیامت دلته هدف نه ګډوډي ده، لا قانونیت دی، تشویش دی، ویره ده، خوف دی، بیاعتمادي ده، یو نامعلوم حالت دی. قیامت همدغسې یو صحنه ده. نو دلته چې وایي چې کله کار نا اهل ته وسپارل شو، نو تاسو د قیامت منتظر اوسېږئ. نا اهل په دې معنی په جرګه کې زموږ پردی ناسته، په ممبر کې پردی ناسته، په
مکتب کې پردی ناسته، په ار کې پردی ده، په مکتب کې پردی ده، په دفتر کې پردی ده. زه یو اصطلاح لرم په منبر، دفتر، سنګر، په درې واړو کې پردي دي. هغه یو د سیف الرحمن سلیم یو شعر دی، خلکو به ډېر یادوه چې په مکتب کې ډیلیوال دی، د جومات ملا عرب دی، په مکتب کې ډیلیوال دی، یو امام راته پیدا که خو پښتون راته پیدا. خبره هم دا ده، یعنی خبره هم دا ده چې نااهل دې ته نه وایي اهل و نااهل، معیار دا نه ده چې حتما یو سړی دکتورا ولري، پي ایچ ډي ولري، ماسټري ولري، دا اهل دی. هغه د وطن په کوم میدان کې چې ته سیاست کوي، په کوم میدان کې چې ته لوبه کوي، هغه د میدان د لوبې اصول باید درته معلوم وي. د کرکټ د لوبې اصول معلوم دي، د فوټبال معلوم دي، د بلې لوبې معلوم دي، خو زمونږ د سیاسي لوبې هغه اصول نه دي معلوم. او دا درې تاسو چې کوم هغه اساسي د ټولنې پیلرونه یاد کړل، دا خپلو کې سره نه دي همغږي شوي؟ ځکه نه دي چې ما درته ویل چې کله ته راځې په منبر کې دي، مثلا د جرګې سره کېنولی او په جرګه کې دي د منبر سره کېنولی، او په دفتر کې دي بیا د منبر سره کېنولی. دا داسې مثال لري لکه د فوټبال په میدان کې کرکټ کوي، د کرکټ په میدان کې والیبال کوي، او اصول هم د هغوی لوبې پې عملي کوي، خو دا خو نتیجه نه ورکوي، ځکه هدف ته نه رسېږي. سرګردانه به یې، منابع به دې مصرفېږي، وخت به دې ضایع کېږي، ځینې خلک به درته چکچکې کوي، ځینې به در باندې لعنت وایي، اما هدف ته به نه رسېږي. ځکه بیا هغه څوک چې نندارچیان دي هغوی هم نه پوهېږي چې ښه دا اوس څنګه تعریف کړمه، دا میدان د کرکټ د پکې لوبغاړي مثلا د فوټبال دي، دې ته کوم څه ووایي. عین حال په افغانستان کې اوس دغه نظام چې راغلی، حتی هغه هویت یې نه ده معلوم چې دا اوس کوم ډول نظام ده، ځکه اساسي قانون نه لري، صحیح ده، نړیوال رسمیت نه لري. په افغانستان کې پاسپورت د جمهوریت، تذکره د جمهوریت، بیرون سفارتونه د جمهوریت، بیرون بیرغونه د جمهوریت، په داخل کې پیسه د جمهوریت، اما قانون حتی یو شمېر قراردادونه چې هغه ټول هغه هم د جمهوریت. خبر دا دی چې دغه ډول چې بیرون یو ډول وي، په داخل کې بل ډول وي، له لوله سره بل ډول وي. مرکز دی په قندهار کې، اجرایه دی په کابل کې، او هغه هم بیا پټ، یعنی له خلکو له انظارو نه پټ وي. تاسو وګورئ، نه د جرګې سړی پټېږي، نه د منبر سړی پټېږي، نه د سنګر سړی پټېږي. نو دا څوک ده؟ دغه نامعلوم دغه یو سړی دی چې پټ دی، دا څوک دی؟ ګورئ، دا خطرناک حالت دی، دا په دې باندې خطرناک حالت دی چې دا زموږ د ټولنې ځانګړنه نه ده. زموږ په ټولنه کې ګوره، دوست او دښمن په کلي کې معلوم وي، اما زما او ستا اوس معلوم نه ده چې دا اوس د پیریانو حکومت دی، ځکه خو پیریان خلک نه ویني. نو دا د څه شي حکومت ده؟ یعنی تعریفولی یې نه شي. وجه دا ده چې موږ دغه دودیز لوبغاړي او عصري لوبغاړي او د دوی هغه د لوبې اصول او یو بل نه هغه شناخت تشخیص کړی او نه هم دی عملي کړی. قدرمنو لیدونکو، فدایي صاحب سره به نورې خبرې هم لرو، د ژوند په نورو برخو به مو ورسره غږېږو. تاسو له موږ سره اوسئ. نور ډېر هم فدایي صاحب له موږ سره دی او په ډېرو موضوعاتو به وغږېږو. قدرمنو لیدونکو، یوه لنډه دمه مو واخیستله، لږ وګرځېدو، قدروي مو کړله. اوس مهال ښاغلی فدایي صاحب موږ سره ناست دی دلته، د ټولنې د فرد په نقش په دې مسایلو وغږېدلو. راځو، فدایي صاحب هم د دې ټولنې یو فرد دی، د ده په اړه غږېږو. فدایي صاحب، لږ د ژوند د ماشومتوب کیسې دې راته وکړه. خو هر څوک مختلفې کیسې لري، او هره کیسه د هغه چاپېریال یو هغه حالت انځوروي. زما یوه کیسه چې تر اوسه پورې مې په یاد ده، هغه دا ده چې زمونږ کور دا د خلق دیموکراتیک چې حکومت راغی، بیا
زما پلار چونکې کابل کې په پوهنتون کې و، د هغه په نیولو پسې راغله. ټول کلی یې محاصره کړ، ټانکونه وو، مختلف خلک. بیا زموږ د کلي ملک هغه له همدغه حکومتي کسانو سره راغی چې سهار کور ته راشي. کور کلی خو ټول محاصره دی، ملک دروازه خلاصوي او په دې وخت کې سهار کېږي. سهار نو زه دغه زمونږ کلا پخوانۍ د لویه کلا ولیده، د لرګي 2 پلې لري، ډېره غټه. په دې وخت کې زه غواړم چې مکتب ته لاړ شم. نو دغه کسان هلته مسلح کسان دي، له ټوپکو سره دي، او هغوی چې کله زه ځم په ما باندې یو ډېر تیز غږ کوي او زه دلته ډېر سخت ویرېږم، ځکه دا وسایل او دا ټوپکې دا موږ نه وو لیدلي، نه په دې لباس کې موږ خلک لیدلي وو. نو زما دا صحنه بیخي داسې یادېږي چې تر اوسه پورې مې له یاده نه ده وتلې. ما ته یې مکتب بیک یې راپشا کړی دی، په هغې کې ډوډۍ او تروې یې راته ایښي دي، او زه غواړم چې کله حرکت کوم هغه زموږ ملک د عسکرو ته پکار کېږي. دا خو وړوکی ماشوم دی، دغسې سړی څوک نه ډاروي. زه چې کله حرکت کوم نو په دې حرکت کې زه ګورم عسکرو ته، خو یم روان دی ښوونځي په لور باندې. هلته چې ځو ښوونځي ته، جالبه دا ده چې په ښوونځي کې دغه صحنه مې اوس هم یادېږي چې دغه تور او سپین زموږ د مکتب په دهلیز کې یو ډول پرده لګولې، موږ د مکتب په منځ کې کېنولي وو. زموږ دغه ابتدایه ښوونځی و، او همغه ځای نه د ترکي فلم ښیي. نو بیا همغه ځای نه بالاخره زموږ هغه د ژوند مسیر تغییر کوي. فدایي صاحب، دا ډېر کله یوه پېښه په انسان تېره شي، ډېر عمرونه یې هغه یاد د دغه پېښې تاثیر در باندې اوس ستا، یعنې کله ناڅاپي هغه شاک ویني یا دغه و. په دې خاطر دا سړي ته ډېره ذهن ته راګرځي چې کله کله نه بلکې ډېر ځله په مختلفو مرحلو کې بیا له تعلیم سره همدغسې چلند شوی. دا اوس مثلا عملا تاسې ګورئ، کله چې ما د طالبانو په اوله دوره کې او په 2مه دوره کې دا د ښوونځیو پر وړاندې باندې دا د مکتب فوري بندېدل ولیدل، ما فورا هغه صحنه ذهن ته راغله چې ښه چپیانو دغسې کول او راسیان دغسې، یعنې دا له یادې نه وځي. ځکه چې دا اوس هم چې ته د تعلیم موضوع یاده کړي چې نجونې محرومې دي ځینې، ما ته همغه صحنه سترګو ته درېږي. یعنې متاسفانه زموږ هیڅ یو چارواکي مسؤل چلند نه دی کړی. ستاسې دې کیسې ما ته یو پوښتنه رایاده کړه، داسې څو ولایتونو کې بې پاتې شولې خپله چارواکي، چون خپله چې په یو چا تېره شوي هغه ډېر ښه د دې درده خبرېږي، کوشش دې کړی چې د بل ماشوم سره دغسې ونه شي، دې دپاره دې په خپل چواک کوشش دې کړی؟ ډېر زیات. زه په لوګر کې یوه کیسه درته وکړم. لوګر کې زه د خوشي ولسوالۍ ته تلم، په لاره کې یو ښوونځی چپ لاس ته راځي، دې ښوونځي ته چې ګورم ماشومان د مکتب راوتلي دي او د ماشومانو سره لښتې دي، یو بل وهي. ما دا کسان تاسو ته موټر ودروي، زه ورښکته شوم. چې کتل مې د هغه د مدرسې هلکانو یو بل ته دا لښته ورکوي، مثلا یو هلک راجګېږي دا بل وهي، نو بیا وایي چې ضربتو. دا 2 بیا راجګېږي دا بل ماشوم په لښته داسې وایي ضربتو ما. بیا 3 راجګېږي دا بل وایي. دا ماته ډېره هغه وله، یعنې هیښوونکې وه، ځکه چې دا ولې داسې یو بل په لښته. ما فکر وکړ چې کېدای شي دا کوم له بیرون نه ما دا به کومه بله لوبه وي، محلي لوبه به وي. اما چې هلته ورغلم اصلا دا د ضربو تمرین و، ځکه زموږ په مدرسو کې دغه د ضربه او د ضربو یا د نحو د صرف دا کتابونه دا هم په دیني نوم باندې تدریسېږي. په دې ځای کې دا د عربي ژبې کتابونه دي او ژبه خو د دین سره مثلا بیا ما څه کار وکړ دې نه وروسته
زه راغلم او ریاست معارف د دفتر او همدارنګه د حج اوقاف د دارالعلوم ځینې دوستان دا مې راوغوښتل بیا بالاخره موږ ویل چې راځئ یو کار وکړو دغه د صرف باهي کتاب دا ضربه ضربه ضربو دا چې ټولې صیغې په وهلو په ټکولو او څو ځل تکرارېږي نو ته چې دا د یو کوچني ماشوم ته په ذهن کې واچې هغه تر سیاست پورې همدغه فکر باندې لویږي نو ما بیا دغه د صرف بهایي کتاب مې ترجمه کړ دا هم بدل کړ څنګه دا هم په ضربه وه هم هلته چې اکثر پښتو ژبه ویل کېدله دا هم پښتو ته ترجمه کړه خو ضربه هم نه کړه دا هم په خدمو بدل مثلا ما خدمت کړی تا خدمت کړی موږ دو خدمت کړی موږ ټولو خدمت کړی نو که ما د شاګردان چې تمرین کوي نو ته به چای ورچي ورته خدمتو لاس ورته چې خدمتو که نه دو ته کې خدمتو ما به وایي او چې ډېر وي خدمتوم که نه دغه کتاب ما ترجمه کړ او احساس یې همغه و ځکه چې همغه مو څنګه هلته هم زه دغه عسکر چې په ما زه تهدید کړم 5 کلنۍ کې چونکې هغه هم له همدغو کتابونو تېر شوی دی دلته چې په مدرسه کې هم دغه د ضربه ضربو تمرین کیږي دا هم د همدغه تعلیمي نصاب نتیجه ده نو دلته دا کتاب بیا زموږ سره زموږ د کلي یو ښه عالم دی سلطانی بیا هغه ته مو غاړه ورکړه چې دا ټول ترجمه کړه چې دا په عربي مسایلو باندې ښه آګاه ترجمه یې کړه ما ټول چاپ 15,000 ټوکم چاپ کړه دا مدرسو ته واستول او بیا وزارت معارف ته بیا مې وزارت معارف یو طرح هم چې ولیږلی چې دا کتاب تاسې یو نمونه کوي دغه د نصاب دی بدلون دپاره دا د کتابونو د چاپ برخه ته بیا راځم ځکه تاسې په خپل چې کله په ولایت کې ډېر کتابونه هم چاپ کړي دي حتمي خبره ده کله چې تاسې په واک کې وئ او والي وئ یو ماموریت مو درلوده پولیس به هم خلکو پسې کورونو ته تلل امنیت به هم ته دا د یو نظام برخه ده خو د خپلو نظامیانو هغه خلک چې تا سره یې کار کوه ورته به سپارښتنه به دې کوله چې ماشومان ښځې حتما کوله او هغه د کور سړی چې دی هغه به مجرم و چې دا ماشومان او دا یې دغسې یو دغه ونه ویني زموږ د ټولنې دغه اساس متاسفانه یو مرد سالاره ټولنه ده همیشه پکې د امر و نهي یو طریقه ده یعنی یو مشورتي چلند پکې نه کېږي په کور کې پلار په کلي کې ملک په جومات کې ملا په مکتب کې معلم دا ټول دغه طریقې د دوی ټولو هغه د وهلو ده او دا زموږ په افغانستان کې چې دغه ډېر خطرناک مشکلات چې د سیاست کې همیشه موږ ناکام یو او په جګړه کې کامیاب یو وجه یې دا ده چې موږ دا جګړه ډېره تجربه کړې ده او کوم خلک چې سیاست ته راځي هغه په داسې نصاب باندې روزل کېږي چې هغه نصاب یا په ضربو باندې ده یا په قتل زیدون باندې ده ځکه چې همغه مثال د زید په باره کې د قتل مثال ورکوي که تاسو کیسې مو ګورئ څومره چې دا خصوصا په روایتونو کې چې څومره کیسې کوي اکثره ویرونکي دي د قبر د عذاب نه دي دومره وډارکي د الله پاک یو داسې څیره تا ته وړاندې کړي چې انسانان په رواني تکلیف باندې مبتلا کړي په داسې حال کې چې داسې نه ده الله پاک نهایت زیات رحیم دی یعنی الله پاک چې دی دغه د رحمان هم زموږ په نصاب کې او هم زموږ په کیسو کې او هم په روایتونو کې دا ډېر مهم دی دا ډېره مهمه خبره په دې ده چې تر څو پورې زموږ په افغانستان کې زموږ د ټولنې دغه هغه تعلیمي نصاب چې کوم دی هغه که دین مکتب ښوونځي کې ده او که په مدرسه کې تر څو په دې کې بنیادي تغییر رانسي زموږ راتلونکي سیاستوال راتلونکي رهبران راتلونکي دا په ټول د خشونت په روحیه باندې ستر کېږي ځکه تعلیمي نصاب خو هغه څه دي چې ځان سره انتقالوي وړي او بالاخره به نور ته ښیي متاسفانه په دې برخه کې همیشه له تعلیم سره سیاسي چلند سره زما پوښتنه دا وه چې یعنې چې کله به دا خلک تلل
یو سپارښتنه به دې کوله چې ګوره څوک ماشوم درنه ونه ډار شي، ضرر ونه ویني. زما دا پوښتنه چون د هماغې کیسې پورې رایاده شوه. یوازې دا نه دی چې موږ هغو سربازانو ته نه ویل، بلکې زموږ مختلف په معارف کې مختلف ټریننګونه وو، ټریننګ به ورکول کېده. په هغې کې به موږ ورته د شاګرد محوره درسونه ویل چې مثلا د دې پر ځای چې ته لیکچر ورکړې باید شاګردان نه پوښتنې وکړي او هغوی فکر کولو ته وهڅوي. چونکې په افغانستان کې همیشه که ملا د په منبر یوازې خطبه وایي، که ښوونکی دی په ښوونځي کې هغه یوازې لیکچر ورکړي، په پوهنتون کې هم همدا وي. دغه شاګرد محوره چې په یو موضوع د شاګرد نه پوښتنه وکړي او شاګردان پرې بحث وکړي، دا ډېر کمه ده. نو دلته زموږ په تعلیمي نصاب کې خصوصا دغه د تربیې معلم په برخو کې اکثره دغه ډول روزنې کېدل. اما دې کفایت په دې نه کاوه چې له یو طرف نه زموږ مدرسو کې یو ډول تدریس کېده، په ښوونځیو کې بل، او دا دې په ځای چې یو بل سره کومک وکړي، یو بل سره په ټکر باندې منتج شي. او دغه چې تاسې ما غوښتل په دې اړه باندې مو غږېږو، د سولې او جګړې کتاب پروا نه کوي، دا لار د هغوی موږ ناست یو، هغوی به تېرېږي. موږ هم په یو ازاده فضا کې غوښتل همدغسې یو فضا کې خپرونه وړاندې کړو. نو د تولستوی د سولې او جګړې د کتاب چاپول، د غزل بڼ چاپول او تقریبا له 50 څخه زیات د نورو کتابونو چاپ کول، هغه هم همدغه مفکوره باندې چې سولهییز ادبیات عام شي. ډېر زیات په اکثره کتابونه چې ما چاپ کړي دي په هغې کې که تاسو د الفت صاحب وګورئ، که د غزل بڼ وګورئ، که د سولې د تولستوی کتاب ډېر شاهکار دی. نور کتابونه چې څومره موږ چاپ کړي دي، پټه خزانه په لوړ معیار چاپ شوله، تر 50 زیات کتابونه، ذخیرې کتابونه، شعري ټولګې وي. په خپله باندې حتی موږ ما یعنې یوه سلسله د کتابونو د چاپ په خپله باندې شروع کړه. مثلا د سولې قلم، د سولې منبر، د سولې سندره، د سولې منبر، د سولې ټکری، د سولې هغه پټکی، او په دې ټولو کې موږ د سولې په اړه باندې هغه لیکنې راټولې کړي دي او دا هم چاپ کړي دي. ټول انګیزه یې دا وه چې هم زموږ په ټولنه کې، هم په دفتر کې او هم ښوونځي کې دغه سوله ییز فرهنګ عام سي. ځکه دا اساس دی. تاسو که په ډېرو متمدنو ټولنو کې وګورئ، هلته تعلیمي نصاب ته نهایت زیات توجه کېږي. ځکه که زموږ هر څومره خواري وکړو، اما دغه ځای چې اصلاح نه وي، هغه تولید چې کېږي یا به ټول بل ډول تولید. بلکل د دغومره ډېرو مصروفیتونو سره څنګه دې کول؟ زه چې ګورم ډېر وخت مخکې مې هم لیدلی وې، ماشاءالله همداسې تر و تازه وې، اوس دې چې وینم هماغسې تر و تازه یې. څنګه دغه ځان ته وخت ورکول؟ دغومره موږ به لیدل په فرهنګي برخه کې منډه ترړه دې کوله، سیاسي په لوړو لوړو چوکیو د ولسمشر مشاور په سیاست، یعنې ټولو فعالیتونو کې خلکو ته معلوم دي. ځان ته دې وخت ورکوه؟ اصلا ما په دولتي کارو کې یو کار چې همیشه کړی دی او دا نمونهیي و، ما له خپل معاون رئیسان تر ولسوالانو پورې ما صلاحیتونه خپل تفویض کړي. ما هر څه واک ځان سره ځان سره دی نه، ما مثلا معارف کې رئیس ته پوره صلاحیت، بودیجوي صلاحیت، مالي صلاحیت، څه چې د والي صلاحیت ما ټول د تدارکاتو د قانون مطابق ټول دوی ته تفویض کړي وو. د دې کې زما څو هدف وو. یو دا و چې دوی ټریننګ شي، وروزل شي چې دا د صلاحیت په استعمال باندې پوه سي، بل که اشتباهات وکړي اصلاحات به پکې راولي. ترڅنګ به زه نورو کارو ته وزګار شم، ځکه د والي کار دغه روزمره کارونه نه دی چې استعلام امضا که، مثلا مکتوب امضا که، خط امضا که، تذکره باندې امضا وکړه. دا اصلا یو قوي سیاسي اراده غواړي چې د خلکو ته تفویض کړي او په عین حال کې اعتبار قرباني هم غواړي، ځکه د دوی بیا که اشتباهات وکړي هغه بیا ما ته راځي دي. او ما دا کار کړی په هر ولایت کې، که هغه 4 ولایتونو کې ما ولایت کړی دا ټول ما هغه د رئیس صاحبان که هم دا پروګرام اوري
دې موضوع نه خبر دي، نه تنه چې دا بلکې ما مرکز ته د دغو فعالیتونو چې به ما کول او نتیجه به یې ښه وه، ما به په هغې یوه طرحه جوړه کړه، بیا به مې ورته ولېږل. مثلا ما په همدغو ولایتونو کې لومړی د شکایتونو مستقیم داسې لاین چې 4 ساعته به وو او زه به پکې مستقیما ناست وم، تلفون به ما جګاوه. مثلا قماندان امني معاون دا مسئول چې څومره چارواکي دا به په نوبت کېناستل، مستقیما به شکایت پرته له سانسوره دا به اورېده او هغه ته به رسېدي کېدله. دا ډېر معاصره موډلونه وو، بلکې ما دا مرکزي حکومت هم دغه ورکړې دا طرحې. ما ته یاد شي په انتخاباتو کې یو ټیم و، په هغې کې تاسې یو سیسټم را جوړ کړه، دا د ولسمشر اشرف غني ټیم و چې څه رقم کېدلی شي مخامخ خلکو سره اړیکې جوړې کړلی شي، او زه فکر کوم هغه یو ډېر مؤثر ډېر زیات. نو دغه د صحت برخې ته هم راځم، نو بیا د ورزش کوو د دې مسایلو نه علاوه چې ما دغه ورځني معمول کارونه دا مې هغه ته پرېښي وو، رئیسانو ته، ولسوالانو ته، نور معاون صاحب د مقام ته، قماندان امني، هر چا ته خپله ساحه کې زما عمومي نظارت همغږي دا مسایلو تر څنګ زه له ډېر وړوکوالي نه زه د خوراک په مسله کې نهایت زیات احتیاط داسې کوم چې زه ډېره زیات خوراک نه کوم. یو خو خوراک کم کوم، دوم همیشه یو قسم خوراک کوم، یعنې حتمي نه ده چې نهایت زیات که ورسره کوم بل داسې سپک خوراک وي دا کوم. یعنې زه یو شی درته وایم ډېر خلک د ورزش طرف ته توجه کوي، اما خوراک یې له نظره غورځولی. که ته څومره ورزش وکړې اما که ته خوراک منظم نه کړې دا ډېر زیات تاثیر نه کوي. دا تر څنګ دي چې زه خوراک کم کوم، زه قدم منظم که زه په ولایت کې وم که دلته یم زه له 10 کیلومتره نه همیشه پورته ګرځم، یعنې قدم وهم. دغه فعالیت فدایي صاحب څومره په عصبي مضبوطیت تاثیر کړی؟ ځکه زه چې تا ګورم خبرې چې کله کې ما نه دي لیدلې چې خبرې دې قطع شوي دي او درنه ایرې شوي، یا د موضوع پرېښې بدله کړي دي، همیشه ډېر با انرژي غږېږي. یعنې خبره دا ده چې اکثره ناروغۍ د ژوند له سټایل، هغه لایف سټایل چې ورته وایي، یا د ژوند چې هغه کومه طریقه ده، دغه د لایف سټایل یا د ژوند طرز چې کوم ده، ته د خپل ژوند څه ډول عیاروې، دا هم د ناروغیو په مخنیوي کې او هم د ناروغیو په پیدا کېدو کې په دواړو کې تاثیر لري. که د په سمه طریقه د ژوند هغه طرز برابر کړه چې په دې کې خوراک ډېر زیات مهم دی او په عین حال کې ورزش ډېر زیات مهم دی، چې هغه بیا فرق کوي. هر څوک په کوم شکل باندې ورزش چې کوم کې دلچسپي لري هغه کوي. نو دغه ټول د انسان حافظه، د انسان صحت، د انسان وزن، د انسان مثلا هغه خوب، د انسان فعالیت، دا ټولو باندې دا یو مثبت اغېز دی. او که دا داسې وي چې یو سړی خوراک ډېر کوي، پکې احتیاط نه کوي، فعالیت نه کوي، ناست وي، نو ژوند خو هغه وخت درېږي چې کله ته ودرېدلې. یعنې ته باید تحرک ولرې، او هغه څوک چې ډېر تحرک لري زه فکر کوم هغه به همیشه دغه د سپورټ ورزش یو خو انسان خپله باید هغه د خپل ورځني د صحت لپاره وکړي. دا لوبې دي د افغانستان کرکټ، تیکواندو، فوټبال، په دې برخو کې موږ خبرونه لیدل چې همیشه ښه خبرونه به راتلل. دا به دې لیدل کوم ورزش سره د ډېره علاقه وه؟ زما په ذاتي چې کوم ورزش خپل کوم، زما لامبو زما زه ډېر زیات، حتی چې کله زه په هجرت کې هم وم په پېښور کې موږ دا د کونړ په سیند باندې چې هلته به راته هغه وخت کې موږ په ورسک کیمپ کې اوسېدلو، نو ښه لوی سیند و، موږ پکې هلته هم اوبازي کوله، لامبل به هم دلته هم
په همدې شکل هغه هم صحت ته ډېر زیات اغه لري. ترڅنګ یې همیشه د یو والي چې په ولایت کې وي د هغه مسؤلیت بیا پراخه وي. یوازې داسې نه وي چې د خپل ورزش فکر کوي، هغه نور چې کوم ورزشونه دي لکه مثلا موږ د کرکټ لپاره ډېر لوی نه دغه ملي ټیم چې دی دا چې لوبې کوي دا ګوري خوند ته یالي راځم دې زه همیشه یعنې هر هغه لوبه چې افغانستان سره او د افغانستان نوم ورسره یادېږي او افغانان پکې لوبېږي همیشه هغه زه ګورم او دې نه یو خاص کیف کوي. خصوصا چې کله ورسره ته په خپل هېواد کې نه یې او په بل هېواد کې نو د دې هغه خوند څو چنده زیاتېږي ځکه چې یو د وطن مینه پرې ماتېږي، د وطن هغه احساس درته پیدا کېږي. دا ټول هغه مسایل ځکه لوبې خو د هېواد په پېژندلو کې هم نرمه ډیپلوماسۍ کې او دا ځکه اوس وایي مثلا کرکټ د کرکټ ډیپلوماسي ده یا سپورټ ډیپلوماسي ده، دا په سیاست کې هم ډېر مهم ده، په تجارت کې، په هره برخه کې، یعنې په فرهنګي او کلتوري برخه کې دا ټول خپل تاثیرات لري. نو قدرمنو لیدونکو فدایي صاحب د خپرونې دې برخه کې بیرته موږ وطن ته ویوړلو او د وطن نه لرېوالي ته ویوړلو. موږ به یو دمه واخلو، لږ قدم به وخو، چېرته به یو کافي را پیدا کړو، بیا راځو او د دې ځای په اړه باندې خبرې کوو. موږ سره اوسئ. لیدونکو موږ د کوبلینز ښار په داسې یو ځای کې ناست یو چې زموږ تر شا د راین سیند بهیږي. راین او موصل د دوه سیندونه دي چې دا د آلمان په تاریخ کې په جغرافیه کې ډېر اهمیت لري، ډېرو لرو ځایونو نه راتېر شوي دي. حتی د راین سیند ته خو یو ډول مقدسه سترګه کتلی کېږي او د راین د سیند اخوا یو وړه کلا ده، البته پخوانی لوی موزیم ده پکې، لوی موزیم دی پکې، دا هم ډېر تاریخي ځای دی. خو مونږ د دغه دواړو نه د راین په اړه غږېږو نه د دغه کلا په اړه باندې غږېږو. زه غواړم د فدایي صاحب سره په دې وغږېږم چې ډېر افغانان راغلل، څه په جرمني کې دي، څه فرانسه کې دي، څه بلجیم، یعنې په غونډه نړۍ کې خواره واره شول. حتما هغه چې وایي ابادې خانې پرېښې دي. څنګه دوی دلته ځان را جوړ کړي، څنګه پرې نه دي چې وپاشلی شي او شکست ومني؟ لومړی مسله دا ده چې موږ مخکې تاسو ته ویل چې هغه د مالکیت احساس سړی په خپل هېواد کې کوي، په پردي هېواد کې هغه احساس که څومره هم کوښښ وکړي نه پیدا کېږي. اما د دغه مالکیت د احساس او د هجرت د احساس ترمنځ څرنګه یو کار وسي چې انسان په دغه ټولنه کې په بریالیتوب سره فعالیت وکړي، مدغم سي او ټولنې ته خدمت وکړي، ځان ته هم خدمت وکړي، ټولنې ته هم خدمت وکړي. دې لپاره لومړی دا ده چې موږ ولو که افغانستان یو کاملا متفاوته ټولنه ده اما ګډ انساني مشترکات لري. ځکه دا انساني مشترکات بیا په ټوله نړۍ کې یو ډول دي. هغه انساني مشترکات هغه که په غرب کې دي، که په افغانستان کې دي، که په اروپا کې دي، که په هر بل بریاعظم کې دي یا هېواد کې دي، هغه ټول یو دي. نو لومړی هڅه دا اوسي چې موږ له دې ټولنې سره کوم انساني مشترکات لرو او دغه باید وپېژني. ترڅنګ دغه ټولنه لومړی مطالعه کړي. د افغانانو یو ځانګړنه زه ووایم هغوی اکثره ډېر داسې مسایل دي چې د هغوی په اړه باندې که مطالعه هم نه لري خو نظر پرې ورکړي. دلته دغه تصور باید سرچپه کړي. اوله د هغه هېواد په اړه باندې پوره معلومات لاسته راوړي، ښه ځان عام اصطلاح باندې ښه ځان ملا کړي، پس له هغه دې بیا تصمیم ونیسي چې څه وکړي. مثلا دلته په دې هېوادونو کې سړی که له خپلو ظرفیتونو نه درسته استفاده وکړي او دا ټولنه درسته وپېژني بیا کافي فرصتونه دي. ځکه دلته یو شی شته
چې څوک با استعداده وي هغه حتما یعنې استعداد نه ورکېږي نه ورکېږي. په درانه سترګه ورته کتل کېږي. استعدادونه دلته ځپل کېږي نه، برعکس په افغانستان کې استعدادونه ځپل کېږي. هلته یا په شعوري ډول یا په غیر شعوري ډول باندې ځپل کېږي. اما دلته د ټولنې پیژندل، انساني ارزښتونو چې کوم مشترک دي هغه پیژندل او د دغه ټولنې له فرهنګ، کلتور، ژبې سره ځان بلدول او ترڅنګ دا خبره ما همیشه په افغانستان کې هم کوله چې علم چې دی دا باید د روزي وسیله نه وي. علم باید تا ځان ورباندې وپېژنې، خپل ځان وپېژنې د علم په ذریعه باندې او دا کائنات وپېژنې، بلکې د علم او د روزي چې کوم وسیله ده هغه کسب دی. ځکه علم او کسب دا چې سره یو ځای سي، انسان په هره ټولنه کې بیا هم بریالی کېدای سي او هم دغه ټولنې یو ګټور غړی فعال غړی جوړېدلی شي. ترڅنګ دلته همیشه هر افغان چې راځي ځان ته باید یو هدف وټاکي، ځکه بې هدفه ژوند داسې وي لکه یو سړی چې طیارې ته پرواز ورکړي اما مسیر یې معلوم نه وي. دا که څومره لږ څه طیاره وي بالاخره سقوط کوي، ځکه مسیر معلوم نه دی چېرته ځي. نو که ستا سره څومره هم ظرفیت وي، ښه پیلوټ ولرې، ښه سورلي ولرې، ښه الوتکه موډرنه ولرې، اما نه د ناستې میدان معلومي، نه هدف معلومي، بالاخره په هوا کې هغه تیل ختمیږي او سقوط کوي. نو د ژوند لپاره همیشه په شخصي ژوند، په مسلکي ژوند کې دوی ځان ته باید هدفونه وټاکي. ارمانونه یو شی دی، هدفونه بل شی دی. اهداف قابل د لاسته رسي وي او ارمان چې دی هغه همیشه در سره وي. نو ارمانونه باید په اهدافو بدل سي، اهداف په مقاصدو بدل سي، مقاصد په فعالیتونو بدل سي او فعالیتونه بالاخره ستا د روزمره فعالیتونو په روزمره کارونو بدل سي تر څو هغې ته په تدریج سره ورسېږي. او خپله لکه دغه افغانان څنګه یو بل را پیدا کړي؟ مثلا ډېرې کورنۍ دي د یوازېتوب احساس کوي. ما ته کله کله یو نیم ملګری چې لږ داسې لرې ساحه کې پروت وي، ډېر لاسرسی ونه لري ښار ته تګ راتګ، نو خپله هغه کورنۍ غړي، مېرمنې، بچیان د یوازېتوب احساس کوي. څنګه کېدلی شي دوی افغانان خپلو کې سره رانږدې شي؟ افغانان خو په طبیعي شکل باندې نهایت زیات اجتماعي خلک دي. یعنې یو ډېر غریب کور ته که په افغانستان کې ورسې، هغه د میلمه دپاره ډېر څه کوي. په کلي کې نور ډېر هغوی فعالیتونه کوي اجتماعي. دوی یو بل سره په ډېر اسانه باندې پیدا کولی سي، یو بل ټلیفون هم پیدا کولی سي. چونکې افغانان دغه د ټولنیز چې کوم هغه مهم ځانګړنه دا دوی لري د ځانه سره. دلته مختلفې لارې دي. مثلا په المان وګورئ، که نور غربي نړۍ کې، یو خو پخوا د افغانانو دلته کلتوري او فرهنګي انجمنونه شته. ترڅنګ یې دلته نور حتی الماني بنسټونه دي چې هغوی هم هڅه کوي چې تا دا ټولنه کې ښه مدغم کړي. هغه هم تا ته ادرسونه درښیي، دفاتر درښیي، هلته تا ته معلومات د هغې په اړه باندې وړاندې کوي او ته کولی سي چې ځان ته پکې ورو ورو لار پیدا کړي. ترڅنګ افغانان په لومړي سر کې کولی شي د مجازي نړۍ له لارې هم یو بل سره وصل سي، د مختلفو ګروپونو له لارې له یو بل سره وصل سي. او ترڅنګ نن سبا خو دغه د یو بل سره د همکارۍ مسله یا دا چې دغه رواني فشار در باندې کم وي، ته کولی شي په افغانستان کې له خپلو کلیوالو سره، له خپلو خپلوانو سره د واټساپ له لارې د یو بل ټولنیز ذریعې له لارې ماشومانو سره کښېنئ. دلته دې مثلا کامره آن وي، هلته دې آن وي، هغوی دې هلته ډوډۍ خوري، دلته تاسې ډوډۍ خوري، سره کیسې کوئ. یعنې داسې مختلفې لارې دي چې هم ستا اولادونه خپل خلک وګوري او هغوی دغه طرف وګوري. یعنې لیک درلیک بوشي. بلکل خدای هغه مجازي ده. خو دلته افغانان چې دي چونکې په
دې هېواد کې دوی په اسانه باندې چونکې ډېر نه دي، په هر هېواد کې او په هر ښار کې بیل بیل دي، دوی په اسانه باندې یو بل سره پیدا کولی شي. یو خو ډېر نه دي، یو لنډ سره که هغه کم هم وي نو ډېر زر په جوماتونو کې دلته چې مثلا تاسو که وګورئ دلته جوماتونه چې کوم دي په دې کوم کلي کې ته لمونځ کوې یا کوم ښار کې هغه جومات چې کوم افغانان راځي له لرې یو بل سره ډېر زر وپېژني، هر څه ډېر مشابهتونه لري. په ځینو ځینو کېدای شي غلط هم سي په ترکانو باندې په عربانو باندې، ځکه ټول د شرقي ټولنې خلک تقریبا یو بل سره مشابهتونه لري، خو بالاخره یو بل پیدا کوي. اخترونه دي مثلا راځي، ملي ورځې دي مثلا دلته په بیرون کې افغانان مانځي، نور مړی ژوندی دی، دا د دوی کلی دی، دا د دوی دوم راتلونکی هېواد دی. نو زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې ډېر تشویش وکړي د حل په لارو باندې دې وګرځي، ځکه تشویش باندې ستونزې نه حلېږي. قدرمنو لیدونکو زه به تاسو ته یو معلومات درکړم. فدایي صاحب چې دی تقریبا د 400 نه زیاتې کورنۍ د همدغه مجازي نړۍ د لارې مجازي وسایلو د لارې سره بې له کوم غرض بې له کوم سیاسي یا مادي مقصده راټولې کړي دي، او مقصد یې همدا دی، هدف یې دا دی چې افغانان خپلو کې یو بل سره وصلي او د مشکل په وخت کې یو بل له لاسرسی ورسي. یو بله مسله مهمه دا هم ده چې کوم افغانان چې پخوا راغلي دي هغوی د ټولنې په اړه باندې ډېر زیات معلومات لري، هغوی نه استفاده وکړي. مثلا موږ چې هغه یو مجازي ګروپ هم جوړ کړی، کاملا غیر سیاسي مطلق یو افغاني ګروپ دی. په دې کې یو څوک یو خصوصا چې نوي راغلي یو پوښتنه مطرح کوي، هماغلته یې اچوي، 400 خلک دي، هغوی جواب ورته ورکوي. یو بل سره حتی ډېرو ورکو ملګرو یو بل سره دې لارې نه پیدا کړ. نو اوس دا نړۍ ډېره زیاته لنډه سوې ده. اوس کولی سي چې په فزیکي لحاظ باندې څومره لري، خو په تخنیکي لحاظ باندې کولی سي یو بل سره ډېر لنډ سي. یو اغېزمن کار د دغه ګروپ دا و کله چې د المان د ټاکنو په وخت کې څو پرله پسې ډېرې ناخوښه پیښې، ډېرې داسې پیښې چې نه باید ترسره شوې، کم از کم د افغان نوم په هغه کې نه وی ترسره شولې. د دغه ګروپ د غړو پرله پسې حرکت و فعالیت و چې حتی بیرته له ټاکنو وروسته کله چې نوی ګوند واک ته ورسېد هغوی حتی یو لیک لیږلی شوی و، هغوی په خپل لومړیو خبرو کې ویلې چې په تشویش کې کېږئ مه، موږ ستاسې هغه درد چې تاسې لرئ، هغه کوم مشکلات چې تاسې ورسره مخ یې هغه موږ نه هېرو. نو دا یو مؤثر کار و. والي صاحب ډېر زیاته مننه، خوشحاله شوم چې نن تاسو سره وګرځېدلم، سیل هم وشو، ښایسته ځایان هم ولیدل. ډېره زیاته مننه. دا ځای مخکې موږ تاسو چېرته ناست یو د راین او موسل دواړه سیندونه چې یو بل سره یو ځای کېږي، بیا دې ته کوبلنز یو ډېر سیاحتي ښار ده او دا دویچ ایکه دي سیمې ته چې دلته زه ورته ناست یو، دویچ ایکه دویچ الماني ایکه کونج یا څوکه لکه د میز دغه څنډې ته د المان هغه څنډه یا نوک ورته ویل کېږي. ښه تورستي ښار دی، د المان له مختلفو ځایونو نه دلته خلک راځي، خصوصا په سرلي کې ډېر خلک دلته راځي. نو دا چې موږ تاسو په دې ځای کې د خپل سره کېناستو، بحث هم وکړو غیر رسمي، بالکل غیر رسمي، موږ تاسو ډېر هغه د هغه په اصطلاح باندې کاژوال یا په عادي حالت کې کیسې وکړلې. دا ښه خبره ده. بس ژوندی دې اوسې انشاءالله، بیا به کله ژوند بیا به یو وخت سره کښېنو او نورې ډېرې خبرې. مننه کور ژوندی اوسې. قدرمنو لیدونکو تاسو نه هم ډېره مننه چې راسره وئ، او هڅه به مو دی چې دغسې نور اشخاص پیدا کړو، هغوی پسې وګرځو، هغه چې چېرته اوسېږي د هغې ځای ښایستونه هم تاسو ته وښیو، او تر څنګ یې په هغه کومه برخه کې چې هغه تخصص لري، کار یې پکې کړی، تجربه لري، د هغه پوهه د هغې تجربې به موږ کوشش کوو د دغه لارې تاسې ته در ورسوو، تاسې موږ سره اوسئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. تر بیا ښه چارې.